تفصیلي روایت کې داسې راځي پلار ورته وایي چې زوی ته لاړ شه شپه وکړه نو موږ خو نه شو تللی ورته وړوکی لاړ شه دغه د ترور هم ده شپه وکړه نو ویې نه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې څنګه لمونځ کوي چې بیا موږ هم کوو د دې دپاره رالېږلی وو داسې تربیت د هغه اوچت پلار چې د هغه د الله د دین سره تعلق یې هغه د خپلو بچو تربیت په دې کې او د بچو نه هم دقه غواړي دین ته غواړي او دنیا مقصد نه که چې د بچو دنیا وګټله یو ډېره ښه ده که ویې نه ګټله هېڅ پروا نشته خو دی مقصد یې چې بچي دینداره شي او د الله د دین خادمان شي او الله یې د جهنم نه بچ کړي دا د اوچت پلار سوچ شي باقي د رزق دا مسله چې دا خو الله تقسیم کړې ده که په نصیب کې وه ته به بې لاسه او بې خپو پروت یې او الله به د رزق را رسوي او چې نصیب کې دې نه وه که دې 20 زامن او 10 شي او ټول مزدوري کې او ټول زورور شي بیا به راته هم نه میلاویږي نو تاسو غم او سوچ صرف د رزق مه کوئ که نه د رزق نه سمه غټه مسله جوړه شوې صحیح ده دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي موږ دا نه وایو چې رزق پرېږده کوه دا رزق خو د هغې نه مخکې یو اهمه خبره او مقصدي او بنیادي هغه دین دی نو دین به موږ بنیاد وګرځو او دا به د ضرورت مطابق کوو د رزق دا مسله ضرورت مطابق به کوشش هم کوو محنت به هم کوو لاس پی به هم وو او په نصیب چې څه دي هغه به راته میلاویږي حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د چا یو دانه رزق په دې دنیا کې پاتې په د مرګ نه راځي او دا هغه وخته پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو انسان د دنیا نه نشي تللی چې څو پورې خپل رزق نه یې پوره کړی او دا رزق چې پوره شي بس سړی مړ شي چې مړ شو پوه شي چې رزق یې ختم شوی او بس لاړ نو دا رزق به تا ته میلاوي خو ته د بچو تربیت وکړه دیني تربیت د یو نیم پلار بس دغه تپوس کوي بچي یې څنګه پټي ته او سکول ته او کار څنګه و څو تنخواه ده او څومره یې کټ کړو صحیح ده تپوسونه سړی کوي خو بنیادي تپوسونه ته هم چېرته وکړه چې بچي یې څنګه په دیندارۍ کې دې څه حال دی کینی د علماو سره که نه څه د دعوت کار هم کوې که بس هسې دغه دنیا پسې منډه وهي مدرسې ته ځې که نه جامعې ته ځې که نه قرآن دې څومره ووایې په یاد یې وې که ناظرې وې ترجمه دې شروع کړې ده که نه داسې قسمه تپوسونه هم چېرته وکړه دې بچو نه دا تپوس دې وکړه الله پېژنې که نه لور نه تپوس وکړه بچیه څنګه پرده کې که نه کې او د هغه اخلاقو تپوس دې وکړه د هغه آدابو اسلامي آدابو تپوس دې وکړه کوم چې شریعت بیان کړي موږ دا نه وایو چې دا نورې مسلې د دنیا د څېړل حرام دي زما د خبرو نه غلط مطلب نه دی موږ وایو شتي د هغې نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي پیغمبرانو هم مزدوریانې کړي دي ځان له رزق ګټلی دی صحابه کرام هم کړي خو هغوی دومره و چې د دنیا یې د ضرورت مطابق کوله ځان یې پسې مړ کوو نه او نن سبا موږ د دنیا نه بس یو بنیادي مسله جوړه کړې ده د بچو نه هم دغه تپوس کوو د ښځې نه هم دغه کوو د رور نه هم دغه کوو د هر چا سره چې کینو به دغه یو مسله روانې او پرون ډېر ښه وضاحت وشوی دې مسلې واضرب لهم مثل الحیات الدنیا الله مثال بیان کړی په سوره کاف کې دنیا تاسو پرون واورېدو دغه د دنیا مثال دی نو په دې به سړی ځان څنګه مړ کوي او د دې دپاره به سړی ځان څنګه چې دی نو دې درجې ته راورسوي چې د الله د دین ټیم ورته نه میلاوي نو یو روایت کې راځي دا خبره مې دې پوره واخیسته چې پلار رالېږلی و عباس ورته وایي زویه لاړ شه دې ترور کړی دی شپه به مو کې او بل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به طریقه معلومه کې